سلامونه نیکی هیلې هغه ورځ ما په خپل فیسبوک باندې پوسټ کړی و چې چا خپل نورمال د وجود معاینات کړي دي. نو اکثره ملګرو جواب نه و. بیا چې واجب پوښتنه وکړه څو ویلې چې اقتصادي مشکلات دي، چا ویلې چې موږ ته معلومات نشته، ما پوهاوی په دې اړه نشته. بعضې ملګرو ویلي چې موږ په دې ډارېږو چې وجود کې څه مشکل راونوځي. بعضې ملګرو چې موږ خبر نه یو. غواړم لږ په دې موضوع باندې وغږېږم. خدای نخواسته د دې نه چې یو سړی یو مرض سره مخامخ شي، یو مشکل سره مخامخ شي، یو مرض پکې پیدا شي، دغه نه دغه وقایه چې کوم دا پریونشن چې کوم دی او په وخت باندې تشخیص سره دا ډیر ارزانه دی. دا بنیادی معاینات ټول راغونډ کړي د کال په یو ځل 3-4 افغانۍ نه کیږي، او کال کې یو ځل یا 2 کال وروسته دا کې زه هم دا دومره غټ مصرف نه دی. دویم هغه خلک چې په دې ډارېږي چې په وجود کې څه مشکل راونوځي، نو چې ته په شتون باندې ډارېږي چې څه راونوځي، نو وخت سره هغه مرض که چېرته خو غټېږي، یو وخت به دې مرحلې ته ورسېږي چې نو په دوا باندې ښه کېږي، نو بیا مصرف به هم پرې ډېر پرې راځي او په تکلیف به هم ډېرې. او د عامو پوهاوي په حساب باندې دا په ټوله دنیا کې یو رواج دی. د ټولو پرمختللي ملکونو چې کوم دی صحي سیستم لري، هغه خلک ټول کال کې یو ځل یا په 2 کال وروسته خپل ټول معاینات کوي. نو په دې رقم باندې په د حکومت په سیستم باندې فشار کم راځي، ځکه په وخت باندې خلک تشخیص کیږي. یعنی که په وخت باندې سرطان غوندې مرض تشخیص شي، هغه په همدې افغانستان کې تداوي کیږي او بیخي 100% د تداوي وړ دی، یعنی دومره خطرناک مرض. نو نورمال معاینات کول د خپل وجود په کال کې یو ځل یا 2 کال وروسته، خاص کر هغه خلک چې 40 کلنۍ ته رسیږي، د غټو مصارفو نه هم ساتي، ذهني به هم آرام وي، وجود کې به څه مشکل هم په وخت سره نه پیښیږي. زه یقیني یم زموږ ډېر وطنوال خپل عادي فشار هم نه چک کوي، یعنی فشار کم نښې نښانې نه لري، او په ووړ او په ځوان او په غټ او په ډنګر نه ده. که وخت سره فشار پاتې شي او تا نه چې کړی، د زړه تکلیف درته پیدا کوي، ګردې دې خرابوي، سترګې دې خرابوي، عصبي سکته او قلبي سکته درته پیدا کوي. بنیادي معاینات د وجود څه کوم غټ اعضا دي، لکه دغه نظارت وشي، مثلا د ګردو یو RFT ټیسټ وشي، د جګر یو LFT ټیسټ وشي، تاسو ته به دلته ښکاري، د وینې د غوړ ټیسټ وشي، شکر معاینه شي، د زړه یو عادي ګراف واخیستل شي، د خېټې یو الټراساونډ وشي، د شوش یو ایکس رې واخیستل شي. نو دغه داسې بنیادي څو معاینات د چې هغې کې د انسان یو د وینې CBC ټیسټ وشي، یو د انسان د وجود یو نورمال نتیجه راځي چې وجود کومې خواته روان دی. دا خو د هغه خلکو دپاره چې کوم فامیلي تاریخچه ونه لري او په وجود صحتمند دي او دا معاینات خپل کوي. یو هغه وطنوال دي چې په فامیل کې کم مرض لري، مثلا که څوک د معدې سرطان په فامیلي لري، پلار یا څوک بل فامیل کې بل څوک لري، یا عصبي سکته باندې څوک اخته شوي، یا په قلبي حمله باندې څوک اخته شوي، یا شکر څوک لري، یا د کولمو سرطان لري، نو دغه فامیل چې کوم غړي دي، هغه پکار دي چې په هغه مرض باندې ډېر تمرکز وکړي. مثلا که په 50 کلنۍ کې په کور کې د سرطان د معدې نه څوک مړه شوي، پکار دی چې خویندې، ورونه، لورګان، زمنې په 40 کلنۍ باندې خپل اندوسکوپي وکړي. همداسې د کولمو سرطان، همداسې که څوک شکر لري، باید په وخت باندې که چا مور پلار شکر لري، خپل معاینات د شکر وخت په وخت باندې وکړي. دغه د وجود نورمال معاینات باید هغه خلک وکړي چې کوم اعراض او علائم هم نه لري او کوم فامیلي تاریخچه هم نه لري، او بل که څوک فامیلي تاریخچه لري، پکار دی چې هغوی خو د همغه مرض د دې معایناتو سره د همغه مرض معاینات هم وکړي. انسان به د غټو مرضونو نه هم په اماني، مصرف هم خورا کم دی، او بل دا دی چې افغانستان غوندې وطن کې چې صحي سیستم هم دومره پرمختللی نه دی، خدای نخواسته په داسې یو جدي مرض باندې اخته شي، بیا تداوي هم سخته ده، نو د هغه نه به هم بچ شي. خپل معاینات او په خپل فامیل کې د مور او پلار هر څومره مشران چې 40 کلنۍ ته رسیږي، په کار دی چې 2 کال وروسته، 1 کال وروسته، 3 کال وروسته، او بل په مشرانو کې چې کله 50 کلنۍ ته رسیږي د پروسټیټ مشکل زیاتېږي، هغه خپل هغوی ته خو لا دغسې کوم مرضونه چې عمر سره پیدا کېږي خپل معایناتو کې، نو د مشکلاتو نه به هم بچ شي او تداوي به هم اسانه وي او د غټو مصارفو نه به هم بچ شي. مننه.